حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دا جلیل القدر صحابی دا دیر خوش مزاجا خوش اخلاقا مزاقی خو اللہ تعالیٰ پا گیری زیان صفات اچھولی کله بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد منزو کو نو ترکور پوری بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر خندا خندا باندی بو ترکور پوری بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پا خندا خندا باندی راتا و تر دیر وقت پوری بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندا صحابہ کرام شکایتو کہ دا اللہ رسول عبداللہ دیر مزاقی دا مزاق کی مسخری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وَدَعُوهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ پریک دیدا دا دی اللہ و دی رسول سر محبت لري دا پریک دا سموائی آغا صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رومیانو پا قید کرا گئے رومیانو دختلو ملگرو سر ونیو داغوی سر بندیسو قسم حربی قسم مشکلات ددتا پیکسول خو قسم حربی دغی رومیانو دغی عیسایانو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیش اکڑلی لیکن یو حربہ کی ہم دوی کامیاب نس یو حربہ کی دوی کامیاب نس اول حربہ دا استعمال کلا چه حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی دی منگ دین قبول کا عیسائیت قبول کا ورنتا با منگ قتل کو قتل بدی ورسو قتل بدی کو مر بدی کو دی منگ دین قبول کا دے چونکہ صحابی دا او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول صحابہ کرام اگا شہادت تتگیو اگوی دا شہادت تمناگانی ارزوگانی کولی اگوی شہادت پسراوتیو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزڑ کی ذرہ قدرہ میرا لدوی نران اغللا دوی ویل چه منگ با وہ پی واچو دبدبا دا پی واچو دی مرگ نبی ویرو دا با وڈرسی لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونڈرس دوئے محربی اغی دی پیسو دی مال دی دولت دی حکومت داری دی ورواچا ولا چه منگ بتا تا پا حکومت کی حصہ در کو پیسے بدر کو مال دولت زمک کی جیدادونا بدر تدر کو منگ سر دی منگا دی عیسائیت دین تراوڑا قبولی کا دا آگے تا ہم ہونا کرتا آگے ہم پہ تاثیر ہونا دریم قوی حربا شیطانی حربا چه در طول حربون آگا کلک حربا دا آگے پہ استعمال اکڑلا چه آگا دیکھتی یو زنانا دی یو زناکاری خزی پا شکل کی یو حربا و دای پہ استعمال کڑلا چه گون دی پدی باندی دے راوڑی عیسائیت طرف ددوی پا مملکت کی ددوی پا بادشاہی کی ددوی پا قوم و قبیلت کی ولجد العسکر چه در طولون حسین زنانوا حسین کزوا اغیر آوستلا حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے پا یو حجر کی واچا ولا او قسم نعمتونا میوے خوراکونا دے ہم اور سرواچا ولا چه گوندی دغا صحابی دا با گناہ طرف تا متوجی سی او دن با گناہ وسی نیچی اوچان زنا وسی نو دن حیاء زی اذا لم تستحی ففعل ما شئتا نو چکل چان حیاء لانا سی چاکی جی حیاء نی بیاد دا خوخی چی بیاست کئی کولیس دے بیا نہ پا دین بانے پرواہ کوي نہ پا مذہب باندے نہ پا ایمان باندے نہ پا قرآن باندے پا ہیچ سے بانے بیا پرواہ نہ کوي چکل چان حیاء لالس نو دوی ویل چنا بی حیاء کو زنا کے بے اختا کو نو دے خود پا خود بیا دی منگ دین قبلوی نو دا حرب استعمال کلا زنانا ایران وصل سر یو اجرہ کے واچا ولا دغا زنانا پدغی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے دری و رضی و دریش پی مسلسل دا خواری کئی چی دا دماغ حسن طرف تاو گوری دماغ جمال تاو گوری دماغ شان تاو گوری نو دیدی خود بخود خواہش راجک سی و خواہش بے ما تراسی ما سر بزناو
لیکن هغه د پیغمبر صحابي ده هغه په قرآن کې دا قرآن ته پزړه کې داسې ځای ورکړی دا چې هیڅ گنجائش نشته چې دی بیا د ګناه طرف ته تاوس ګناه د نه وس ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غلامۍ هغه طوق او زنجیر هغه په غاړه کې اچولای دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کامله معنا باندې غلامي قبل کړی دا د دې بسم د ګناه وکړي خو درې ورځې او درې شپې د مسلسل دغه زنانه په دې باندې خواري کوي زور په لګوي چې د به ما سره زنا وکړي ما ته براو ګوري لیکن درې ورځې او درې شپې دغه حضرت عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ دې خزي ته ګوري او نه خوراک کوي دته دو آیات دا مخه ترازی یو آیات دا ورته مخه ترازی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم آیات مخه ترازی ورته چې اے پیغمبر ته د زما بندگانو ته وایي چې تاسو د خپل نظرونو حفاظت وکوي او د خپل شرمګاونو حفاظت وکوي نو دغه آیات مخه ته ورته کیږي زړه ته ورته راځي بل دا آیات ورته مخه ته راځي وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقعا مخه ته ورته راځي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پس زلیخا ټول دروازې بند کړلې او بیا ورته وایي چې ما تراس د زنا دعوت ورته کوي ما تراس هاي تلک ما تراس نو یوسف علیہ السلام سوی قال معاذ الله د الله تعالی په نوم باندې پناه غواړي او ځان بچ کوي لدی شیان دې بدو افعال نزان بچ کوي نو دغه آیات حضرت عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ ته مخې تکي خپل ځان سات خدري ورځي درې شپې مسلسل دغه زنانه زور لګوي حضور ور باندې نه رسي دغه زنانه لاړه سي او مملکت هغه بادشاہ تا ورته وای یا ایها الملك الى اين ارسلتني الى حجر او حديد لا ينظر ولا ياكل ولا ينظر اے بادشاہ سلامت تاسو چاته لګلی ما تیګی ته لګلی مو کو وسپنی ته لګلی دا خو دې تیګی نام کلک دا دی وسپنی نام کلک دا لا ياكل ولا ينظر دا نه خوراک کوي څه زور خوراک کوا خوراکم نه کوي بر ما طرف تم نه ګوري چې د ما د حسن او جمال په دې شغلو کې د ډوبسي او د عشق او محبت کې راسي او د زما سره زنا وکي هیڅ تم نه تیاریږي دا سر خم سړی دا کوم سي سړی ته زتا لګي خو نا امید هغه بیرته واپس لاړ سترین